السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. دا عبدالله بن عمر رضي الله عنه څخه روایت چې ان نبی صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم رسول الله صلی الله بارک چې به کوم مړی په خبر کې شوی بیا به دا دعا کوله: بسم الله وعلى سنة رسول الله، بسم الله وعلى سنة رسول الله. نو مستحب مسنون معلوم دا دی چې څوک مرده و قبر ته داخلوي دغه دعا باید ووایي. او دغه رنګ سنت دی چې 3 لفې خاورې پر قبر باندې وروشیندي له سر له طرف څخه. او دغه رنګ چې مرده پټ کړول چې بعد پر قبر باندې اوبه باید وروشیني. او دغه 3 لفې خاورې چې ورفاشي په اول لپه باندې باید داسې کلمات یې ووایي: منها خلقناکم، له دغه خاورو څخه موږ پیدا سوي یو. وفیها نعیدکم، و دې خاورو ته به بیرته راګرځو ورځو به اخري منزلګاه ده. ومنها نخرجکم تارة اخرى، بل وار به برته له دغه خاورو څخه راوځو د الله حضور ته، چې هلته به فیصله یا د جنت کېږي یا د دوزخ. نو مستحب دا ده چې مړی ښخ کړول سو دومره اندازه قدر خلک د هلته انتظار وکړي چې یو اوښ حلالیږي او غوښې تقسیمیږي. دومره وخت باید تلاوت قرآن وسي و دعا لمیت، مړو ته دعای وسي، والوعظ نصیحت و حقیات اهل الخیر، د ښو خلکو حکایتونه باید بیان سي. و احوال الصالحین، احوال د نیکانو باید بیان سي چې د خلکو زړونه نرم سي، مړو ته دعای وکړي. او دغه رنګه تصدق خیرات په مړي پسې وکړي. او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په صحابه کرامو ته ویل: نستغفر لاخیکم، مغفرت وغواړئ د خپل ورور دپاره، او د تثبیت دعا ورته وکړي چې الله یې ثابت قدمه کړي په هغه سوال جواب کې د نکیر و منکر چې هغه ورته راځي، ورته وایي چې من ربک ما دینک، د دین او د الله او د رسول الله په حق کې پوښتنه ورڅخه کوي. او دغه رنګه د عمر بن عاص رضی الله عنه څخه روایت دی، د وصیت کاوه ول چې کوم وخت زه مړ سم زما پر قبر باندې دومره اندازه ځنډ وکړي، تلاوت دعاوې راته کوي، تلاوت راته بخښي چې زه له دې نوي کور سره الفت پیدا کم، شناخت پیدا کم. له بده مرغه اوس خو نو بس هېڅ قبر ته ورچغ کړو، بهانه نه تا کړي نه ما کړي، دا خلک ټوله که خلقیان دي سو. د خلق عقیده دا وه چې مخلوق خپله پیدا دی، بس چې مړ شو بېرته واښه دي. و دا انسان داسې مثال لري لکه واښه راشین سي، تکشین وي، خو لیکن وچ سي، باد یوسي. و انسان هم دغه دی، بس چې مړ سو هغه پړ سو. نو دغه بدبی خلک اوس دغه ډول سو، که دې ختم پسې کوه وایي دا حرام دی، ته عندې ښه د ورځې ته ورکړي. که دې دعاوې کولې وایي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دي کړي. کاشکې دوی هغه څه کولی چې رسول الله کړي وای، کاشکې دوی هغه څه کولی چې رسول الله کړي وای. د خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه مینه لري او نه مینه سته ورسره، نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک سنت دوی ته محبوب دي. سنت هغه وخت سړي ته محبوب ګرځي چې دی ورلره محبوب سي. نو محبین خو دغه خلک دي چې دعاوې کوي مړي ته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مه ځینځئ، دعا یې ورته وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي مه ځینځئ، یو شی ور وبخښئ. نو دا هغه اخرنۍ شپه ده چې انسان اخرنۍ شپه د دنیا د اخرنۍ ورځ له دنیا څخه د اولنۍ ورځ د آخرت د قبر شروع کیږي، چې هغه یو ډېر هیبت لري. بیا داسې کور دی
چې نه ګاډر لري، نه دروازه لري، نه کلکین لري، نه کړکۍ لري، نه بلوپان لري، نه پلنګان لري، نه بالښتان لري، نه بل څوک لري. د دنیا و کور ته چې ورځې، خو لیکن په هغه کور کې به د محبت خلک وي، په هغه کور کې به د ناستې خلک وي، د خبرو خلک به وي، خو لیکن دغه کور کې به شیان ټول ته در سره وړې. دا سپېرې خاورې دي او تیرې تیرې ډبرې دي. تاسو که قبر ته ورشئ شوي یاست، تیرې تیرې ډبرې دي، دا شیان به ته در سره وړې. الله جل جلاله دې رحم وکړي. الله دې رحم وکړي. حدیث رقم 488 صفحه 211 کتاب الاذکار د امام نووي رحمة الله علیه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.